د پاکستان پوځ په دغه هیواد کې له انتخاباتو وروسته د سیاسي ګډوډۍ په اړه خبرداری ورکړ. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال عاصم منیر نن د پاکستان د ټولټاکنو د بریالۍ ترسره کېدو له امله د پاکستان خلکو ته مبارکي وویله. په دغه بیانیه کې ښاغلي منیر ویلي دي د یو پرمختلونکي هیواد لپاره چې ډېر نفوس لري ګډوډي رامنځته کول مناسب نه دي. جنرال منیر په خپل پیغام کې ویلي چې په ټاکنو کې د خلکو آزاد ګډون ډیموکراسۍ ته د دوی د ژمنتیا ثبوت دی. هغه زیاته کړله چې له ستونزو سره سره د ټاکنو ترسره کېدو لپاره د خوندي چاپیریال رامنځته کول د ستاینې وړ دي. د پاکستان عمومي ټاکنې د پنجشنبې په ورځ د سلواغۍ په 19مه ترسره شوې او 128 میلیونه وګړو د خپلې خوښې نمایندانو ته رایې ورکړې. د پوځ مشر په داسې حال کې د ګډوډۍ په هکله خبرداری ورکوي چې ډېرې څوکۍ د عمران خان پلوه کاندیدانو ګټلې دي، خو د نواز شریف ګوند هم ځان د دې ټاکنو بریالی بولي. کو څه هم د پاکستان د پوځ مشر د ټاکنو بریالي ترسره کېدل ستایلي دي، خو دغه ټاکنې د مخابراتو او انټرنیټ خدماتو له بندېدو څخه نیولې تر مرګونو، بریدونو، درغلیو او ناامنیو پورې له پراخه شکایتونو سره مل وي. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون له 2 ورځو زیاتې مودې وروسته د انتخاباتو د نهایي نتیجو په اعلانولو کې پاتې راغلی دی.